د یار کلیک کتونکو السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې به در سره د رحیم شاه د باره کې خبرې کوو چې هغه سندرې پرېښودې او تبلیغ ته لاړو. دغه ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم. ویډیو را سره تر اخره وګورئ چې رحیم شاه ولې سندرې پرېښودې او تبلیغ ته یې مخه ولې وکړله. دغه ټول معلومات درته په دې ویډیو کې درکوم. رحیم شاه چې د پښتو او د اردو ژبې هغه نوموړی سندرغاړی دی چې د هغه هره سندره د مینوالو په زړه کې ځان ته ځای جوړوي. رحیم شاه یوازې په پاکستان کې نه بلکې په بهر ملکونو کې هم د خپل سندرو په ویلو په وجه باندې ځان ته یو غټ نوم پیدا کړی دی او هر ځای کې د هغه مینوال دي. دوستانو هغه سره د مال دولت هیڅ کمی نشته دی. په یو شو کې د شهسوار نه دغه پوښتنه وکړې شوه چې آیا ستا رحیم شاه سره ډیره ناسته پاسته ده، هغه به دغه پن پریدي تبلیغ ته به ځي او که نه. په دغه باره کې ورته شهسوار جواب ورکړو چې رحیم شاه خپلو سندرو سره هغه 15 وخته مونځ کوي او هغه د ښه اخلاقو مالک دی. دوستانو یاد دې وي چې رحیم شاه د یو دینی کورنۍ سره تعلق ساتي. رحیم شاه چې هم د دین لپاره منډې ترړې وهي او په تبلیغونو کې ګرځي. شهسوار دا هم وویل چې رحیم شاه په میاشت کې یوه سې روزه لګوي، هغه ډېرې چیلې هم لګولې دي او تبلیغي جومات سره یې غټ تعلقات دي، خو هغه دا نه ښکاره کوي بلکې د هغه په سکرین باندې صرف سندرې ښکاري او دغه علم او اعمال ټول ځان سره پټ ساتي. دوستانو دغه د رحیم شاه ملګري شهسوار چې اوس یو غټ تبلیغي شوی دی، هغه دغه ټول رازونه ښکاره کړل او وی ویل چې په را روان وخت کې مونږ کوشش کوو چې د هغه دغه منډې ترړې مخې ته راوړو او کوشش کوو چې هغه د دغه سندرو نه په شا کړو. دوستانو دغه د رحیم شاه د تبلیغ باره کې ټول معلومات چې موږ له تاسو سره شریک کړل. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. د نور راز تازه معلومات لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.